اول خو تا چیلنج کړی دی نو ته نرشه تا د مور حلالي پیس کلی بسم الله وکا نرشه ګونګوټه مخامخ کېنه مفتی ندی مستا جرات مونږه منلی هر میدان دی ګټلی هر میدان دی ګټلی هر یو باطل دی له میدان ځغلولی هر میدان دی ګټلی هر میدان دی ګټلی محترم اوریدونکو کتونکو نن 21 جولای 2023 ته فیسبوک باندې زما مخ یو کلیپ تیر شو ترې څلور ملګرو راوم لیږو ماته په هغې کې هغه مشهور منکر حدیث ګونګوټ غونته کې شکل چې لري د حضرت علي په نوم باندې چې تازه غیر مقلد شو اگر چې غیر مقلد هم نه دی منکر حدیث دی او غیر مقلد ورته په دې خوشحاله دي چې هغه ځان نه غیر مقلد جوړ کړی دی مخې ته اړی راړی یقین نو که دغه سړی مکمل منکر حدیث دی ورنه مخکې یو ویډیو کې ما د دیونه مطالبه کړې وه د غیر مقلدینو چې تاسو په دې طریقې د نه یو بیان واخلئ میډیا ته ورکړئ او ذلیله دومره دی چې یقین وکړه چې حافظه څه نه څه ماحول برابر شوی دی اوس دی د نمک حلالۍ دپاره په هر ځای کې به خوله به کولاو کړې بکواس به کوي د ائمو خلاف د احنافو خلاف ځای په ځای باندې ټر ټر ټول همدغه قصه ده او شکل او صورت ته چې ته وګوره یقین وکړه هغه خوارج که چا نه کتلي جهنمیانو هغه کم شکل صورت چې احادیثو کې ذکر دی روایتو کې بېینهي سل په سله د هغې نقشه حضرت علي د سړی چې ورته وګوري او د خولې نه یې دغسې ګند وړېږي دغسې ګند سړی چې ورته وګوري چې نفرت او کرکه ورنه د سړي کې الله یې دا شکل هم دلته وران کړی دی بهرحال کوم ځای کې چې زی خبره کوي بس احنافو پسې ښکته الان کې دا جاهل موږ څلور پنځه پېرې چیلنج کوو چې که دومره غیرت در پکې نرې بسم الله وکړه میدان ته راشه بهرحال د هغې یو کلیپ دی چې کلیپ کې دوه درې خبرې کړې دي د چیلنج په حوالې سره د دې وجې نه ما ضروري وګڼل هغه ته جواب ورکړو دې په کلیپ کې وایي اهل حق یا دی مقلدین وایي د بدعت خپلو غیر مقلدو ته وایي د بدعتیانو سره په رفولیدینو مناظرې مه کوئ وایي که دوی موږ سره په رفولیدین مناظرې وکړي او رفولیدین ومني درې طلاق یو ومني نو آیا دا به په دې سره موحدین شي ملګري اول نمبر خبره دا ده چې موږ الحمدلله په عقایدو هم تاسو ته میدان کلاو ساتلی کله که تاسو موږ چیلنج کړي په عقیده در سره ناست شو ته لا اوس راغلی ته لږ ریکارډ وګوره تاریخ وګوره تاسو که په رفولیدینو په دې سیزونو هم ستاسو خواهش موږ میدان ته درغلي او الحمدلله هغه سبق هم درته درکړی چې ستا نسلونه به هم بیا انشاءالله رفولیدین او دا سیزونه په خوله باندې یاد نه کړي طلاق ثلاثه دا سیزونه به یاد نه کړي انشاءالله ته لا نوی راغلی تا د میدان نه دی کتلی ته ځکه بک بک کې انشاءالله ولې دوه درې څپېړې ته وخورې ته به بیا ټیک شي انشاءالله دویم نمبر زه ده ته وایم یقینا درې طلاق چې ته یو ګڼې زه شیعه ګڼم زه قادیانۍ ګڼم تر هغوی سره به دغه مسله کې ولاړې د اهلسنت والجماعت نه کټ شوی دویمه خبره دا کړې ده مونږ یادوي د دوی په عقیده کې فساد دی او بیا مونږ چیلنج کوو دوی د نران شي دوی د په توسل باس وکړي په استمداد دی وکړي په استشفا دی وکړي په وحدت الوجود دی وکړي په اسماء صفات دی وکړي ما ته ستا دغه چیلنج قبول دی ستا د اول خو تا چیلنج کړی دی نو ته نرشه که تا د مور حلالي پیس کلي بسم الله وکا نرشه ګونګوټه مخامخ کېنه یو عقیده چې زمونږ تا ته کومه شرکي کفري غلطه ښکارېږي یو راواله خو چې یقینا زمونږ عقیده وي الزام به نه لګې یو عقیده ستا د غیر مقلدو به زه راخلم په یو مجلس کې ما او تا په دې باس کوو که ته نشئ کولی کول کر ووایه زه نه شم کولی بکواس مې کړی غول مې خوړلی زه نه شم کولی آینده به زه دغسې بکواسونه نه کوم بل کوم ملا هم در پکې بسم الله وکړه میدان ته کړه په چا چې ته نازېږي هغه غیر مقلد هم ریټایر کړی دی اوس هغه نه راولي نو هغه خپل جرأت کوي چې مخامخ راشي انشاءالله العزیز زه په انتظار یم چې ته زما جواب کله راکړې یو عقیده زمونږ مطابق یو ستاسو مطابق یقینا ته تاسو به عقیدې زه به الزام نه لګوم زه به درته ثابتوم چې ستاسو دا عقیده کفري ده د قرآن سنت په نصوصو د اجماع الامت په نصوص سره به درته ثابتوم انشاءالله العزیز چې تاسو دا عقیده ستاسو د اصولو مطابق هغه کفري ده او تاسو د خپلو اصولو مطابق په دې سره کافر کېږي زه به په انتظار یم درېیمه خبر دا کوي وایي زه چې کله هم چیلنج ورکړم نو مونږ یادوي دوی کپړې په ترخ کې دي ولې روایه دي وایي په عقیده دې پکې ته راشي دا خبره ده انفن فی الماء وایستن فی السبا چھوٹی مو بڑے و ظالمه تا خو میدان مناظره هم نه دی کتلی انکاري حدیث په عنوان باندې چې کله ته وایي په سماع المعتاز ما ستا خبره چلېدل تا ته ما هغه وخت کې ویلي وو تېرو ورځو کې هم درته ویل چې مخامخ راشه ته موږ سره مخامخ کېږې نه تا له چې ته به د خودکشۍ په حرام مرګ ته تیار شي هغې ته به ترجیح ورکړې خو انشاءالله العزیز د علماء دیوبند دغه بچ روحاني بچو مخې ته به رانشي تا کې ستا پلار کې دومره غیرت نه ستا نیکه کې دومره غیرت نشته مړه دومره چې یو سړی ذلیله کړي نو بیا خو مخامخ راشئ که نه د دې نه پس زما یقین دی چې ته نشئ راتلی یو بله بانه به ګورې بیا بله خبره دی دا کوي رفولیدین خو اجتهادي مسله ده دا واغله غیر مقلد نه اجتهادي تسلیم کړي که نه
تر اوسه په جګړه په دغه وخت اجتهادي تسلیمای نه سره د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم فیصله ورته دا مونږ وایو مسله اجتهادي ده مجتهد پکې اجتهاد کړي د غیر مجتهد حق نشته اجتهاد وکړي ستاغون ته غیر مجتهد چې ولګي اجتهاد وکړي او حق ته مرسي کړي جهنمی ده په اجماع د مسلمانانو د امام نووي رحم الله نقل کړي بل خبره ده دا کوي د سلفیانو صحیح عقیده ده چلو بسم الله وکم په قانون ما سره کې نظر تر سلفیانو ګڼ عقاید خیمه چې دا د سلفیانو د اصول مطابق د شرک او کفر حد ته رسیدلی زه په تاسو کې بدعت خیم د 50 نه زیات بدعت میدان عمل کې تاسو سره په دلیل سره ثابت مونږ په کتاب هم شای شوی تاسو به کتلې وي ناظرینو ته وایم سامعینو ته وایم غیر مخالف خاصم الله دا عقل محروم کړی دي نو ان شاء الله بدعت هم در په کې 50 نه زیات ثابتوم بسم الله وک عقاید دیم ستاسو اصول مطابق کفر شرک ثابتوم بسم الله وک مخامخ رش اخر کې دی وای خدای چې اهل حدیث سلفیان و الله تعالی عقیده نصیب کړی دا ورنه حلوا ته بداس مال ډېر خدام راشي دا خبرې زور دا دومره ذلیل سړی دی کنه دا دنیا دومره ذلیل کړی دی دا دینه مخکې پنځپیری و پنځپیریت بلکې راغی نه مخکې بل څه شی و چېرته پته نه لګي بریلی اوس شیخ خپله باندې بعضې کلیپونو کې اقرار کړی بیا د هغې نه پس دی لاړو پنځپیری شو هلته ورته چا واښه وانه چول هغې نه پس لاړو منکر حدیث ور منیر شاکر ملګری شو د هغه طرف نه بیا دفاعګانو کوشش کوو هغې هم ورته واښه وانه چول هغه طرف نه لاړو غیر مخالد شو او د هلته نه په کوم شکل تللی دی دغه مفتي منیر شاکر صاحب وراره چې کوم عبدالرشید صاحب الله تعالی دې وبخي ما سره به رابطه واتساپ میسجونه ما سره شته ستا په باره کې ما ته ډېر څه دغسې رالیږلي دي او ما ورته ویل چې موږ د چا ذاتیاتو سره کار نه ساتو بهرحال هغه پیښه پوه شو دغه کار پوه شه الله به ورنه دغه تپوس کې نو د تا ذاتي دومره څه موږ ته رامعلوم دي قسم دی ته دې قابل هم نه چې تا ته سړی مسلمان وایي تا سره خوله ولګوي باقي دا ته سره اخیستی موږ مخکې سټیشن به پته کم یوي پته نه لګېږي په دې چې بریک نه دی اوس خو لا غیر مقلد لږ مخکې وروسته کړی اوس چې درنه ویم صاحب ته چې مخکې به د منزل کم یوي هېڅ پته نشته قادیانیت به وي څه به وي پته نه لګېږي خو بهرحال اوس هم غیر مقلد نه یې اوس هم منکر حدیث یې منکر حدیث غیر مقلد ځان ته مه وایه او دا خبره حلوا ته ناست یاره د الله بنده دا څومره ضلالت سره ته مخامخ شوې مړه تا په فیسبوک باندې ویله چې بس ځال ته نه راوستلم او دغسې و دې ځای کې کار کوو کله دې بیلچه راغستې کله یو څه کله مړه ته چې څومره ضلالت تا اختیار کړو که نه دغې نه و چې تا سوال کولی چېرته په بازار کې ناست وې قسم دی هغه به درله ښه ستا مره ذلیله په تاریخ کې څوک نه دی تېر شوی الله دې دغسې ضلالت نه هر مسلمان وساتي او اوس هم په څه حالت یې موږ ته پته ده خو بهرحال ذاتیت دې نه چېړو خو زه بیا یو ځل وایم دا چیلنج ورکړی د عقایدو په باب کې اول نمبر مخامخ شه ته نشي بل یو ملا دې مخامخ که یو عقیده زموږ متعین کوي یو ستا متعین کوو چې کفري شرکي درته زما ښکاري متعین کفري شرکي ستا ماته ښکاري ستا د اصولو په رڼا کې برته ثابتوم بسم الله وکړه میدان ته راشي یو دویم نمبر ستا د چیلنج خبره وه تا وایي زموږ عقاید ټیک دي ما درته ویله چې بسم الله که خپله تیار شي غیر مخالف بل څوک تیار که زه به ثابتوم ستاسو څومره عقاید شرکي دي بسم الله وکړه ستاسو د اصولو په رڼا کې دریم نمبر ستاسو اعمال تقریبا د 50 نه زیات بدعت درته زه ښیم چې تاسو کې دي دا دي ستاسو عمل د الزام به نه لګوم ستاسو عقیده ده او ته به د قرآن سنت نه ثابتې ورنه اقرار به کوې چې دا بدعت مونږ کې موجود دي زه په انتظار یم چې زما جواب راکړي نور څوک دې ما ته جواب نه راکوي مخاطب زما حضرت علي دی زه حضرت علي ته مخاطب یم ګونګوټ ته عرف ګونګوټ ان شاء الله العزیز مخکې به زه ګورم ستا جرأت به هم ګورم او اخر کې غیر مقلدو ته مفیل کوم چې دې سړي ته ژبې ته لګام ور واچوئ ورنه تر اوسه پورې درته سبق درکو خاموش شوئ اوس هم که بیا هم سبق نه حاصل کړی نور هم میدان ګرمول غواړئ انشاءالله ولز موږ حاضر یو بیا به موږ نه ګیله نه کوئ ورنه د حضرت علي غونته کې زما چڼې هم نه لګېږي انشاءالله ولز په انتظار یم الله دې دغه فتنهګرو منکرین حدیث نه موږ وساتي جزاکم الله خیرا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته